ګوره کدو نه دی کدو دا کم چې زمونږ نه دی خوښ او موږ یې نه خورو. که د دې په فایدو باندې مې درته خبره وکړله نو کېدی شي چې ته ورته غوښه او چرګان هم پرېږدې، وایې به چې بس هر وخت کې راله کدو راوړی او کدو خورم. د دې دومره ډېرې زیاتې فایدې دي خو زمونږ د خلکو نه دی خوښ. په دې کدو کې ویټامین A، ویټامین C او زنک پکې دي او دغه ویټامین A، ویټامین C او زنک زمونږ د امیون سیستم لپاره ډېر زیات لازمي دي. که د ویټامین A، د ویټامین C او د زنک کمی زمونږ په وجود کې نه وي نو زمونږ به هیلتي سټرانګ امیونټي، زمونږ مدافعتي نظام به مضبوطي، زمونږ ته به بیماریانې په اسانه سره نه کېږي. نو دا زمونږ امیون سیستم مضبوطوي. په کدو کې زنک او اومیګا 3 موجود دي کوم چې زمونږ د هیلتي هیر دپاره د ویښتو دپاره ډېر زیات لازمي دي. نوره زمونږ د خلکو خو دا مسله یې که نه وایي ویښته مې کمزوري دي، ویښته مې پرېوځي، غورځېږي او کاږه دي او لویږي نه او ډنډرپ پکې دي، خشکي پکې ده، یوه مسله بله مسله، د ویښتو ډېرې زیاتې مسلې دي. په دې کدو کې زنک او اومیګا 3 موجود دي کوم چې زمونږ د هیلتي هیر د صحتمندو د مضبوطو ویښتو دپاره ډېر زیات لازمي دي. نو که کدو مونږ خورو په موږ کې به د زنک کمی نه راځي، په موږ کې به د ویټامین A کمی نه راځي، په موږ کې به د ویټامین C کمی نه راځي، په موږ کې به د اومیګا 3 کمی نه راځي. نو زمونږ د امیونټي سره سره زمونږ ویښتان به هم مضبوطي، موږ ته به د ویښتو د غورځېدلو مسلې نه راځي. په کدو کې ویټامین A او ځینې داسې نور انټي اکسیډنټ پکې دي چې هغه زمونږ د سکن د پوستکي د چمړې دپاره ډېر زیات لازمي دي. د دې سره زمونږ چمړه، زمونږ سکن چې دی که نه، دا به سافټ وي، دا به نرم وي، دا به خشک نه وي، وچ پوستکی او وچه څرمن به زمونږ نه وي. نو دا زمونږ د هیلتي سکن لپاره هم ډېر زیات لازمي دي. په دې کدو کې پوټاشیم پکې دي کوم چې زمونږ بلډ پریشر نارمل کوي. د بلډ پریشر د ریګولیشن لپاره، د نارمل ساتلو لپاره کدو ښه کار کوي. کدو ډېر ښکلی کردار ادا کوي ځکه چې په دې کې پوټاشیم موجود دی او پوټاشیم زمونږ بلډ پریشر ریګولیټ کوي، بیا به موږ ته د بلډ پریشر مسلې نه راځي. په دې کدو کې زنک او میګنیشیم موجود دي کوم چې د مینس پاور، د مردانه طاقت دپاره ډېر ښکلی کار کوي. د پراسټیټ مسلې بیا خلکو ته نه راځي، کمزوریانې بیا خلکو ته نه راځي ځکه چې په دې کې زنک او میګنیشیم موجود دي. او د زنک او د میګنیشیم یو غټ کردار دا چې بیا انسان ته د مینس پاور چې کومې مسلې دي که نه، دا خلکو ته نه راځي، د پراسټیټ مسلې خلکو ته نه راځي. ښه، په دې کدو کې میګنیشیم او اومیګا 3 موجود دي او دا میګنیشیم او اومیګا 3 زمونږ د هیلتي هارت دپاره، زمونږ د مضبوط زړه دپاره چې زمونږ هارت، زمونږ زړه مضبوطي، ښکلی فنکشن کوي، د دې دپاره دا ډېر زیات لازمي دي، دا میګنیشیم او دا اومیګا 3. نو که کدو څوک خوري هغه ته به د میګنیشیم او د زنک کمی نه راځي، د هیلتي هارت به زړه به مضبوطي، د زړه مسلز به مضبوطي، ښکلی فنکشن به کوي. ښه، په دې کدو کې دغه زنک او په لږ مقدار کې بایوټین او ځینې داسې پروټین موجود دي کوم چې زمونږ د هیلتي نوکان نه دي، نیلز، د دې دپاره ډېر زیات لازمي دي، د دې دپاره پکار دي. د کمزوري خلکو نوکان به تاسو کتلي په دې باندې سپین سپین سپاټ راشي، هغه داغونه پرې راشي، سپین ټاکي پرې راشي. دا د څه د وجې نه؟ دا د زنک او د بایوټین او د پروټینو د کمي د وجې نه په انسان کې دا راځي او په کدو کې دا مقدار برابر دی. نو چې دا مونږ خورو زمونږ نوکان، زمونږ نیلز چې دي که نه، دا به هیلتي، دا به مضبوطي. کدو چې څوک خوري دته به د قبض شکایت نه راځي، د قبض مسلې به ورته نه راځي ځکه چې دا کدو چې دی که نه، دې کې فایبرز دي، د فایبرز مقدار پکې سوا دی. نو دا هاضمه برابروي د انسان، نو دې انسان ته به بیا د قبض مسلې نه راځي. دا د دې کدو یو بله فایده ده چې دا زمونږ ډایجیشن برابروي. ښه، تاسو ته ما خبره وکړه چې په دې کدو کې ځینې انټي اکسیډنټ پکې دي چې هغه زمونږ په وجود کې انفلمیشن کموي. لکه د دې یو اگزامپل به زه تاسو له داسې درکړم چې کله موږ ته زخم وشي نو هغه زخم به زر روغي، او که چېرته د دې کمی زمونږ په وجود کې راشي نو بیا به زمونږ معمولي زخم ډېرو ورځو پورې وي او روغېږي به نه. نو د زخم په ډکېدلو کې، د انفلمیشن په کمېدلو کې دا یو غټ کردار ادا کوي. ښه، تاسو ته ما وویل په دې کې میګنیشیم موجود دی او په دې کې فایبر موجود دی، لہذا دا د بلډ شوګر لیول هم ریګولیټ کوي، برابروي، ځکه چې فایبر پکې دي، میګنیشیم پکې دي او د بلډ شوګر لیول کنټرول کولو دپاره دا ښکلی کردار ادا کوي. بل تاسو ته ما ویل په دې کې ویټامین A موجود ده او ویټامین A چې پکې موجود ده نو تاسو ته به پته وي چې ویټامین A د سترګو د نظر دپاره ډېره زیاته لازمي ده. نو زمونږ د سترګو نظر به نه خرابېږي. ویټ لاس یا ویټ منیجمنټ، که څوک وزن کمول غواړي که نه، یا دا وایي چې زما وزن سیوا نه شي، نو هغه دې کدو خوري. ولې چې په دې کې ډېر زیات لو کیلوریز دي. کدو وخوره، کیلوریز درته ډېر نه درکوي، نو ستا وجود به نه غټېږي. دا یې بله فایده ده. او د دې وروسته یو بله فایده زه تاسو ته ویم، په دې کې یو څیز موجود دی چې هغه ته ویلی کېږي ټریپټوفان، او هغه زمونږ خوب برابروي. د ګوډ سلیپ دپاره، د ښکلي خوب دپاره، د بهترین خوب دپاره دا ډېر ښکلی کردار ادا کوي. د دې کدو ډېرې زیاتې فایدې دي.
ګوره تاسو ته ما وویل په دې کې ویټامین A، ویټامین C، زنک، پوټاشیم، میګنیشیم، اومیګا فایبرز، بایوټین او نور داسې قیمتي څیزونه په دې کدو کې موجود دي کوم چې زمونږ د وجود دپاره زمونږ د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دي. نو که کدو په کور کې پخ شوی په مینې خورئ، په شوق یې خورئ، دا ستاسو د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دی، د صحت دپاره ډېر ښکلی او بهترین شی دی. ځکه خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوښ و.